یو بچی شابه اوس ځانګانې ته تاوې را تاوې زما په دې اواز باندې څه چل وشو ډېر تیز نه اواز دې ټیک دی خو لږ دې وروسته شه زه بس منګه مکسر دی ګا په بنګا بونګا باندې پینې شو نو پاسو ورته اوس دا راته ووایه چې تا ما ته وختي ویلي چې زه به په دې ګانا سر ودرومه نو زه نن ستا دماغ یو بچی برېتونه به دې اوس یې ستاسې تا چې ویل زه یې دف کوم نه کاکا ته پرېږده ما جوړه کړې ده برقه په سر کې جوړې کړي پیرې دي چنچې کې بیا سورلې سورې دي چنچې کې بیا سورلې سورې دي برقه په سر کې جوړې کړي پیرې دي چنچې کې بیا سورلې سورې دي که دارو نوې په بوتل کې کوټه کې بیا چغې سورې دي ستا په ټوخو به ټول مالت راوي خودونه چنچې کې بیا سورلې سورې دي ته په بلستن کې اوده شوې کوټه کې بیا چغې سورې دي زه به د جمعې شپې په تره کې تېرومه چنچې کې بیا سورلې سورې دي پنډې د دربورا په شاکو کوټه کې بیا چغې سورې دي ملا کې مې بیا سړي کې خورې دي لاسې رانکړو په لختې ور پرېوتمه کوڅه کې بیا چغې سورې دي که دې په غوږ کې خیرې نه وې کوڅه کې بیا چغې سورې دي ما به په زوره درته کړي و وازونه چنچې کې بیا سورلې سورې دي برقه په سر کې جوړې کړي دورې دي ریړه کې بیا سورلې سورې دي ډېر زوړ وخت راته را یاد کو پرېږده چې زه ورته پاسم هلک خاني کاکا څه خیال دی نن هلک کار ټیک وکړو ګورې ښه دا دغه ویله ګانې ویله نو څه ګزاره یې کوله که نه نو بلکل او همدغه شان دی وه چې اکثر لکه موږ زیات تر ګورو څوک دې پې مایند کوي نه یا دې څوک خفه کېږي نه که نه بعضې کسانو څه کار هم نه به ځي راځي په چینچینو کې به چکر لګوي اخ خو به ځي دې خو به ځي او د دې وجې نه موږ چې کوم دا رش څه راته دوی جوړ کړی څه موږ جوړ کړی دی که نه چینچین والا نور څوک نه یادوم صحیح ده ډېره مننه ښه ستاسو پیوړي کامیاب شو ټیک شو جي ډېره مننه ډېره شکریه زه به دا نمونه واخلم ایت ګله ورګه ته به نمونه والي لا ټایم پکې شته 2 منټه دغه د رش د وجې داسې یو کار ما یو استاد مې روانو په ګاډي کې دې ټایم کې د سایکل یو بابا رالی په زوره سره एकदम روډ کراس کوو نو موږ هغه ووالو په موټر باندې هغه شیشه د ګاډي ماته شوله چې څنګه بابا پرېوتو ډرایور ویل تښتو مال نه تښتو خو نه د بابا ته ورکو شو انساني همدردي که مړ یم چېرته ځای ته ورسو چې زه څنګه ورکو شوم کلمې پرتې وې په دې لاره باندې سمې اوږدې بس ما بابا ملخېټه شلېدلې ده دې کې چا 112 ته څنګه رنګ وکړو په قصاب باندې هغوی ځوانان راورسېده او ډاکټر چې څنګه ګاډي ته دغه اوچت کړو ما ته وایي چې بابا خو بچ دی مال بچ نه دی کلمې ما ولیدې چې راودې ما ته وایي دی پخلي له وړې وې څاروو کلمې یا بچیا وګونو له مې ګوتې ویوړه توبې مې استعمال یاره بابا چې اوس په تا باندې را باندې که ما نه خو دې رړی ایستلې و ایت ګله زوی نومونه واله دا شازیب چې کوم دی شازیب او شازیب سلامونه کوي سعد محمد سلامونه کوي دین علاوه نور زمونږ شازیب وایي چې ډېر شازیب خان ډېر وایي چې زبردست او محمد طاهر صافي سلامونه وعلیکم السلام او بل مونږ سره څوک دی فهیم الله سلامونه کوي وعلیکم السلام شازیب خان هم اوري او سلام کوي بل فیصل باچا سلام ګل لالا څنګه پروګرام سم ډېر دغه شوی دی دا مخکې په شان چې مزیدار شوی دی خوږ امیر علي ډېره مننه او ډېر ښه روریانو اویس احمد وایي سلامونه کوي وعلیکم السلام او منظور افریدي سلامونه کوي وعلیکم السلام
او عمران آیت ګل شیرپوم پورا په موري آیت ګل پورا 12 بجې شي خیر دی، موږ د کسانو نمونه به وروسته بالکل دا ورستو وخت خبرونو ټایم دی چې او خبرونو نه ماته د مرګرو ویلو چې تاسو د خبرونو کم بیجم دی دا میوزیک دی دا ته بدل کړئ ما ورته چې زه تاسو نور په لوګری کې خبرونه کوم یا دغه وختي چې کوم تاسو ما بیجم پلی کو نو پاره کې ورته خبرونه وکوم. السلام علیکم، دا ریډیو دلبر دی چې اواز خور په هر طرف په لر اوبر دی. تاسو د خان افضل کوچکوال نه په پښتو ژبه کې خشخشي خبرونه اورئ. اول د خبرونو سرلیکونه. د غنو ټرالۍ سره د بوډۍ ښځې زخمی کېدل. سوالګرې د نالۍ پرېوتلو سره د یو سوالګري د نالۍ پرېوتلو سره خفګان. د مونځ په وخت کې د جومات نه د غلا کېدو خدشه. ګاڼۍ کې د ګوړې پخولو والا جوکمار خوب. په باران کې د چترۍ خرڅولو په وخت کې جګړه. د سوپو خوړلو سره 2 بوډۍ ناروغه. اوس د دې خبرونو تفصیل او کله چا اډو کې د مینو دی بیجم ته لږ شان ګډوډ شي. اوس د دې خبرونو تفصیل. د یو ټرالۍ کې غني او پراتو چې د ګوړې د پاره غاڼې تړل خلکو به اکثر په لار باندې غني وستل مالک ته قار ورغله او یو بوډۍ خزي ورته ویل چې غم مکو بچیا دا ځل به زه خوښ شم. د غنو ټرالۍ ته پاس وختله او کېناستا چې د زیارت کلی پول ته ورسېدله نو سیلې راغله او بوډۍ ښکته را وغورځوله. یو وخت پای ماته شوله او اوس د ځان سره ګونیږي او دا وایي چې لږ مخکې ګوره استاذه مه ګوره شیشه کې. د سوال کولو دپاره یو سوالګری بازار ته راغلی و چې د سوال کولو طریقه یې دا وه د ځان نه ړوند کوتر جوړ کړی و او په اشاره باندې به خبرې کولې. یو سړي ورته نقلي لوټ ورکړلو او سړي سوالګري ورته ویلې چې دا خو نقلي دی. سوالګري نه کسانو منډې وویستلې او پولیس والا په دغه موقع راورسېدل. سوالګری په تېښته کې کامیاب شو. دا خبر مونږ ته راکوو زمونږ نماینده نیازلي کوچکوال. د مونځ په وخت کې به د جومات نه چې کوم سړي سپلی پټولې هغه نن د کوز کلي په یو واده کې ګرفتار کړی شو. کوم وخت چې په واده کې د اجلاګانو نه سینډل پټول خلکو ورته هېڅ ونه ویلې خو ورته ویل چې دلته د جومات مخې ته کښېنه چې کله د بجلو والا راتلل صرف اعلان کوه چې کونډې وارته وه. غل د جومات نه لوډ سپیکر پټ کړی دی او په تېښته کې کامیاب شوی دی. په ګاڼۍ کې د ګوړې پخولو والا ته جوکمار ویلی شي. نن د الادین کلي په یو کلي کې جوکمار په ایرو کې اوده شوی و. کله چې سهار شو نو خلکو وکتو د جوکمار نه پیکوړه جوړه شوې وه. د کلیوالا ولا یوه دړۍ ګوړه په خیرات کې راوړله او ورته ویل چې الله پاک دې وبخي. په باران کې د چترۍ اغیستل داسې دي لکه نن سبا چې ټماټر اغیستل دي. یو سړي په باران کې چترۍ اغیستله او چې د سلو چترۍ ورته په 300 روپۍ میلاو شوه. سړي چې دا ظلم وکتو نو د قار نه کمیس وویستل ویل چې پخوا ولې چترۍ ویسو او بغیر کمیسه کور ته لاړلې. نن 3مه ورځ ده چې ډاکټران په علاج نه پوهېږي چې یخیستنې ورته وکړو که ګرمې. په بازار کې چې کوم سوپ میلاویږي ماشومان او غټ یې ډېر زیات په خوند سره خوري خو تر اوسه پورې یوې لیباټرۍ دا نه دي ټیسټ کړي چې په دې سوپو کې څه اچول شوي دي. او د ډېرو خویندو ورونو میندو چې د خولې نه ورته لاړې ساسي پرون په یو پلیټ کې چرمخکۍ ثابت شوې ده او ګلدین بابا د دې نه خبر شوی او په سوپو والا باندې راپورټ وکړو. تفتیش شروع دی خو د سوپو والا د بلا بچی په تېښته کې کامیاب شوی دی. دا ننني خبرونه که چېرته په خبرونو کې څه قسمه غلطي شوي د هغې معافي غواړو او د موسم حال به درته اوس زه لږ ساعت پس ویم د دې بیجم نه پس.
موږ نه په خبرونو کې خپل ریپورټر زنانه چې کوم وا هغه ایره شي یا بچیا دا به کې د دې سو په خبره وکړه نو زما خو په دې خله کې سیوبه ورته رالې نو په سو باندې پابندي حکومت ته پکار ده چې نه لګي نو بیا به موږ سخرو او بل خبره دا ده چې د ادمسې امیر سره مخامخ ناسته ده آیات ګل څه ده نو که دم دې دا سو په پابندي په ملګو دا زمونږ یو زنانه سره زمونږ نمایندان ازلی کوچکوال چې کومې خبرې کړې وي هغه تاسو واورئ د موسم حال کې چېرته سبا نمر نو پیتا وتروځي او که نمر نه نو ځان په بړستنو کې پټ کړي خپل ماشومان د یخنۍ نه وساتئ ولې چې پوزې پاکولې دومره سخت شوي چې د کباړ په بلینونو باندې هم نوره نه کېږي تر هغه دمه پورې د لوی الله په نامه سپارم شپه مو په خیر ایت ګله دا خو خبرونه چې تاسو واورېدل زبردست خو او پته نه لګي ته خو دغه ځای نه بس خندا شین شوی او که د اندازې داسې دی نه ما خلاص هم ټینګه ده استاد دغه هم خو شورشورۍ استاد شورشورۍ هم ټینګه ایت ګل بھائی ټلیفون والی ټلیفون ما مخلو دی نه ودا مرګي لګیا دوزي اولاد ورته ورته لګا بنگړه چونتی به یاد کا وای حد دی جی ډېر مننه محمد اسماعیل وای چې زبردست ډېر مننه اسماعیل څنګه اخی ټیک ټاک وختي خوراوته نه بچي خو استاد مجبورې مونږ ته پته و ځا خیر دې څه خبره نه زموږ کلاس فیلو دی اسماعیل مونږ وختي واده کې ټول ملګری راغون شو او ډېر غب شپ بیا عمران شرپو سلامونه قبول کا په پروګرام کې ډېر مننه مقصود جون کرینا ډېر مقصود جون کرینا ډېر مننه او وته کې روان شو ما کله دا ځکه دا رښتیا خبره ده او دین علاوه سلیمان آر پرنس ویزه سلیمان آر پرنس د ډاګې جدید نه او چې سلامونه باندې هم ډېر مننه وعلیکم السلام بل څوک دی یز به دغه جون کلیواله به دغه کته خو هغه ګوټ کې ناسته وي بلاسات ما بلاستن دغه تلې کوشه ده علي اگې پکې چوما استاسو تور چرګه ما علي رضا جون کلیواله میسج پلی کړ جون کلیواله بیا ما ته ډیر نږدې دی جون کلیواله ځکه ورته ویلو زه سلیمان آر پرنس د دا خو ته ویلو دا جون کلیواله بس تور چرګه خبره تور چرګه علي رضا ما د وزیر کالونه نه پروګرام ډیر مزیدار دی ډیر مننه سلامونه کوي تاسو یو جهان مننه او علي رضا وی چې بابا د سکو بابا سر خوړلې دی خو ناشته عمران دلکش وی چې سلامونه جی عمران د سعودي عرب نه سر جی جوړ یخنی ډیره ده بالکل زکه خو هغه د خانه کاکا مالو شو کې ناشته علي رضا وی چې دا بابا مړی خراب ده کاوا په اوس کا علي رضا یم وزیر کالونه نه کاوا مون په خپل ورس کرا بابا بیرانه سنگس کی او بل سوق دی ورګه یاد ګل د زنانه ورته وې د کاوي ښه یا بچیا کاوا کم د چې ته کاوا اوس کوم منګه تورې ونس کړي تاسو د کاوي غم دی دا د کاوي چند عادل جان ګل صاحب دا موبایل سو لیکلی موبایل چې کوم دی ګل صاحب راته ویلي دی خپل مې بیخي خطا پړم بيزل راته چا صاحب ویلي دی بالښتونه مده کې خراب زله او چې مې دې سړی ته کې خپل نه صاحب وتی دی بل سوق دی تحسین ډېر مننه تحسین خان ارمانی سلامونه قبول کا تحسین دې زمونږ ارمانی کور کې اوسېږي ارمانی کور ته او آر یار محمد بنيره سلامونه سرجی وعلیکم السلام علیکم سرجی ته ویلې فرینوزي ورګه بیا ورته یو ګوټو بس کمانو تحسین خان بیا وی چې ډېر مننه تحسین غرق دي کړو بیا میسجونه کې عادل جان د میا صاحب د سلام کوي پته نه لګي عباس میا صاحب ته سلام کوي عباس احمد وی سلام دا ډېر د دیرته مرګره نه سلام اته ګوره دې میسجونه سره دا وګونه سم سره شي او کنه منظور افریدي ګریټ شو ډېر مننه او ایاز الدین پروګرام اوري وی چې واو ډېر مننه ایاز او سلامونه کوي وعلیکم السلام ایاز الدین په پېښور کې مونږ اوري زمونږ ډېر زیات خمل ګرځي علم شیر زمونږ پروګرام اوري علم شیر څنګه اخی ټیک ټاک علم شیر بالکل غوګ نه کوي خاموش ته زموږ د کلاس پیلو ډېر خرور هم په ګری دي بیا وروسته ډېر مننه وختي خو تاسو وختي زرو تختره میا صاحب باندې تادی و اسلام آباد نستړی راغلی خو ځا بیا ان شاء الله ورځ نیمه پس په ګپو لګو عزت شاه فریدي حیات ګل تارشا زما سلام تاسو ټول ته وعلیکم السلام وصال روغانی سلامونه رور وصال روغانی وی چې وصال روغانی کې پی کې پولیس
پولیس ماما دی پولیس نیما او علمشیر حیات ګل او ملګری ته سلام وعلیکم السلام ډېر مننه علمشیر خان او شبیر احمد حیات ګل لالا سلامونه پروګرام ډېر خوند کوي او په مسافرو خو ډېر ښه لګي حد او باد اوسې ډېر مننه شبیر احمد ستاسو یو جهان مننه شکریه تشکرات شکران مهرباني تھینکس ډېر کسان حیات ګل وایي چې موږ ټرای کوو نه میلاویږي ولې نه میلاویږي او تاسو فیسبوک لیکي ته راشئ آر جے حیات ګل چې کوم دی تاسو هغه پیج ته راشئ تاسو موږ انیر هم لیدی شئ علاوه د خاني کاکا نه خانزل کوچکوال هم نشي لیدی حیات ګل تالاشا او زه انیر پروګرام کوو حیات ګل تالاشا پیج ته راشئ دغه لیکه برته یوټیوب لیکه برته حیات ګل وایي او د یوټیوب لیکه چې کوم ده نو ریډیو دلبر آر جیز ګروپ دا د یوټیوب لیکه ده هغې باندې تاسو کتی شئ پخوا چې موږ کله اف ام ته راغلو خلکو ډېر زیات خواهش و ډېر زیات ارمان و چې دا بدرنګ به موږ څنګه یو چونکې هغه دوره 14 کاله مخکې موږ ډېر زیات خشته وو نو هغه ټایم کې زموږ د قسمت نه دا کیمرې وي او نه دا ویډیوګانې وي او نه دا څه نه دا څه نو چې زموږ کلي ته جنج رالو چې موږ ودوړېدو نو دوی دا کیمرې راته ولګولې د خالي کاکا خبره کلي ته جنج رالو نو اکثر د جینۍ کسان چې کمي لکه د جینۍ کور والا که نه یا هغه کلي کې چې کوم د جینۍ د ګوټ والا الکاني نو هغه چېرته دیوال ته به ناستي که نه پېژنې د ګوټ الکان به دیوال ته ناستي که نه نو یو کس رالی او ډېر په ښه انداز کې ماته وایي چې السلام علیکم ما ورته چې وعلیکم السلام ورحمت الله زه په ځمکه باندې ناست وم او ډېر بېسوره وم نو ماته وایي چې یاره هغه خاناسل کوچکوا څه به میلاو نه شو نو ما ورته ما دغه ځای یم څه خو ګرمي وه او نو ما ته چې خانې کاکا نو مخامخ ناست یو خانې کاکا ما له هغه دی هغه له ورغلې ویل خانې کاکا تی هغه ورته ویل ما زغمې مه خرابه وزبېک بره دا ډانګ درته نیسم هلته مې د لمسۍ واده و ده راته ویل چې هغه خان افضل کوچکوال ته خانې کاکا ته نو دماغ یې راله خراب کړي لکه کنفیوز کړی وی که مصروف کړی مصروف کړی جناب دا خبره به کېږي مونږ ډېر ټایم وشو سندره جوړ نه ده پرې کړې که کالرز هم نه دي اغوستي السلام علیکم وعلیکم السلام خان افضل کوټکواله دا بیا اوس څوک خبرې خوب ویل خبرې کوم د لالې جاز بهي ملګري یاره خو تا لالې د الله پاک په غټ لالې لا وکړي عمر بھائی پروګرام کې هرکلی ډېره مهرباني څه دي خان افضل بهي ډېره چټپټي خبرې په دې موټر سایکل په دې ضربتارۍ باندې وکړه نو ډېره مزه به وکړي ډېرې قیسې به نه کوې بس په موټر سایکل خو چې څوک ګرځي د ندیم خان استاد د عبرت والي ته عمر د ندیم خان استاد نه قلارېږي ما وختي په نیټ کې ولید وایي ګل ته مې چې ما ندیم خان در یاد کو هغه ډانسر خان افضل بهي جی دم په هغې بېجوړه موټر سایکل باندې اکسیډنټ کړی و که نه یاد ګل پې کړی ندیم استاد نو بیا خو مې په هغې کې چې کوم دی ټیر بدل کو ندیم خان ویل کوي هغې کې هم ټیر بدل کو یار ټیره پکې بدل کړه ته د ایرس باره کې څه ووایې په ون ویلینګ باندې خبرې وکړه ندیم خان پرېږده خیر دی هغه به چېرته ودی نو بس دا خو نه دی پکار لکه دا خو د خپل الله تعالی انسان د دا ژوند یو قیمتي تحفه ورکړې ده او روغ صورت لوی نعمت دی نو دا کوم کسان چې سپیډ وهي زه یم چې دوی په خپل کوشش کوي چې د الله تعالی له کومه تحفه ورکړې دی تحفې نه ځان محرومه کوي په زوره باندې ځکه چې موټر سایکل یا ټیر لږ معمولي شیانو پرېږي یا داسې نور ګډوډ شي که نه نو بیا خو دا د قابو نه وي که نه دا سپیډ یې چې لږ سیوا شي نو بیا په سړک باندې صحیح نه راټینګېږي نو احتیاط پکار دی صحیح ده عمره لوی سړی شئ ډېره مننه صحیح ده جي سلامونه ویل غواړم ووایې که نه بھائی دغه دی لالې دی ماسټر صاحب دی فیصل باچا دی میا صاحب دی او ګل لالا دی او سودیس دی او څوک دی نورو ملک ارشاد دی شیر افریدی دی او چې نور سنگین شاه دی څومره زما وروڼه خویندې دي څومره کسان چې وایي زما نومونه اخلي هغې ټولو ته سلام خیاط بل بهي یو خوږ پردیس ته مې خوږ سلام یو خوږ نه یو کوک پردیس ته دې کوک سلام زه
صحیح ده اوکې الله پامان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ عشق تو کسی عاشق سے پوچھیے اوہ غم جدائی تو کسی کاشف سے پوچھیے وہ کاشف ہمارا چچا کا بچہ ہاں وہی محبت ٹوٹی تھی سکون زندگی کے لیے کیا حال کرتی ہے محبت ذرا ہم سے پوچھیے السلام علیکم آئے وعلیکم السلام سپنا فرام چارسدہ سپنا فرام چارسدہ سن رہے تھا خیریت دی ٹک ٹاک سپنا سنگھ تو خلکو ته ډیره یاد دی وہ تم نے ہم کو ہمارے وہ پوپی یاد کیا وہ بڑے والے نہیں ہے وہ تیرے جیسا بات کرتے اصل کې دا چې ما د سکول چې ما څه مسکې کله مسکې خو شکر الحمدلله ټول مسکې اولنا ټول مسکولې مینګم مسکولیا اصل کې دا چې کول نه راغی ته انا مونږه خو مشهور خلک یو داسې پاسانه خو نه ملاویږي سپنا دغه دوه خبرې ته وکړه دا چې کوم چې تم له خبر روسي خبر باندې خبر روسي او بیا چې زموږ په شان کې لږ نه کنه نو هم له خبر روسي د درې مونږ جوړ نه برابرې کې دومره کم نو مونږه خبرې کمی کو کنه تاسو خبرې کمې کې کنه د کاکا ته یو چې خبرې یہ کمې بچہ ما کې پکې ما یاد ولا چې وز در لټنګونه پورته کو ما پکې سره یاد وای بوډا ته خو نه شم وای یہ وکا کارا تا وای بوډا را ته مو نه کاکا شا تراکز ما دا پانا بس یا ماشومان دی گزاره کوي کرا سید اس وستا په مخه پرېدم غره بیا خپل سم خوځه وخه دا کوي شانت کې از بیا وای کنه خبره کوا ها حیات کوي باندې لاست ټایم دا نه راغلی بھائی لاست ټایم چې کومو کنه نو لږ زما طبیعت ٹھیک نو او لږ یخنی وا او لږ گاډه نو تر خانی کا کنه خزوانی هغه په بوډاوالي ګراتلې شو ته نشي راتلې موږ تاسو ته راځي کوم نو د دې په باندې اواز لکه راځي ما واسلو راځي و سیټ شو او سټ شو جی بالکل اوس ټیک شو بل تاسو چې دا خبرې کوي د پیډیر نه پیږي د چا په خبرو د خاني کا او زما په خبرو پیږي تا په خبرو په اشاره پیږي ته خو نه پیږي ګورای ښا یا بچا زه ورته پینکو کې نه په پښتو کې ورته وې مانو لږ واضح هوای نه دا په پیږي مګر کای جبا نشته غاخونه نشته څنګه به درته په واضح خجبه کې وې ما نو بیا خبرې مه کوه د ټاپک باندې خبرو که اوکې جی اصل کې دا چې دا کنه هیڅ کو ټول لیسنس په دې ځای کې خبرې وکړې زما دا خیال دی کنه هیڅ کو چې کم یانګسټر دی اوس کم ځوانان دي کنه هیڅ چې څومره نصیحت وکړي بس دې هغه کوي چې څه د ویډیو کې راځي کنه دې په کار کلاس ټایم موږ ته کنه څه د اکسیډنټ شو هیڅ کو دومره ډیره په خاصه شو چې دا ولا چارو دي صاحب زی چې موږ خپل ورونه باندې خو چې څه هر څه نو د سیمې په کار خپل مور پلار دپاره د پاکستان کې په کاري صحیح ده بالکل عمر بای شو فیصل بای شو د سودیس دوه په کول نه چې زموږ په یو پیرم نه غوښنه شو ډیر غوښه مې تاسو دا خو قسمت خبرې دي خلکو دوه ودونه کړی دي او څوک داسې تشپانی ګرځي یا بچا هغه غاڼې ریړه ورته به هغه کښو بیا چې احمد شو ورته ټول لیسنس ته ډېر وعلیکم السلام